अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल महबूब टेक क्लिप कचरे तासु वीडियो अपलोड के अब दغه वीडियो باندې ویوز ناراضي نو د دې ویوز د نه راتللو یو څو اهم وجوهات دي د دې یو وجه دام کېدای شي چې تاسو د ویډیو چې کوم ټایمینګ دی تاسو فالوور چې کوم ټایم کې انلاین یو سبسکرایبر نو تاسو په هغه ټایم باندې ویډیو نه اپلوډ کوئ او دویمه دا وجه کېدای شي چې د ویډیو چې کوم اهمه او امپورټنټ طریقه ده د اپلوډ کولو تاسو په هغې باندې چې کوم دی ویډیو نه اپلوډ کوئ نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د ویډیو د صحیح اپلوډ کولو او د ټایمینګ چې کوم ستاسو د سبسکرایبر کوم ټایمینګ دی د هغې طریقه درښیم نو تاسو له پکار دی چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ ځکه چې په دې کې تاسو ته ډیره زیاته فایده میلاویږي چې کوم اولنی سټپ دی نو هغه دا دی چې موږ به د سبسکرایبر ټایمینګ معلومو چې دوی څه ټایم انلاین دي د هغې موافق چې کوم دی بیا به تاسو ویډیو شیر کوئ نو د دې لپاره به سمپل تاسو چې کوم دی وای ټي سټوډیو که تاسو سره نه وي نو هغه به تاسو انسټال کړئ او په هغې کې به یو داسې چینل چې کوم دی لاګین شي د هغې نه چې په هغې کې د 300 نه سبسکرایبر سیوا وي نو هلته چې کوم دی به تاسو ته دا ټایمینګ انالیټک وغیره چې کوم دی شو کوي تاسو به راشئ سټوډیو به اوپن کړئ د سټوډیو نه بعد چې کوم دی تاسو به راشئ او دا انالیټک په دې باندې به کلیک کړئ د انالیټک نه بعد کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو دا به لږ شانت کې ویټ ورته کوئ لږ ټایم اخلي د دې نه بعد چې کوم دی تاسو سره به دغه شانت کې انټرفیس کولی شي تاسو به د دې سره نور څه کار نه خو تاسو به سمپلی دا وکئ چې تاسو به راشئ په دې آډینس په دې باندې به کلیک واخلئ چې کله تاسو په دې باندې کلیک واخیست نو تاسو سره به دغه شانت کې انټرفیس چې کوم دی دا څه شي شو شي نو په دې کې به سمپل تاسو لاندې سکرولینګ وکئ چې کله هم سکرولینګ وکړو نو تاسو ته به دا راشي وین یور ویورز آر آن یوټیوب یعنې چې کله ستاسو ویورز په یوټیوب باندې وي یعنې په څه ټایم کې دیو انلاین نو تاسو به په دې باندې سمپل کلیک واخلئ چې کله تاسو په دې باندې کلیک واخیست نو دلته تاسو ته پوره چې کوم دی ګراف د هغې نقشه درکړله چې په دې ټایم باندې چې کوم دی ستاسو ویورز دا په دې ورځ باندې انلاین وي نو اوس چې کوم دی په دې کې چې دا کوم ډیر شین دی دا چې کوم دی د دې دا مطلب دی چې په دې ټایم کې دا دغه چې کوم دی سبسکرایبر دا ډیر زیات انلاین دي او چې دا کم داسې لږ لږ دی نو په دې ټایم کې چې کوم دی لږ لږ انلاین دي نو په دې کې چې کوم دی تاسو ته خپل ټایمینګ درښولی دی چې لکه ستاسو سبسکرایبر چې کوم دی په دې ټایم باندې څه دي هغه انلاین دي تاسو له پکار دی چې لکه په دغه ټایم باندې څه وکئ ویډیو تاسو پبلش کړئ نو دلته زموږ چې کوم ټایمینګ دی نو زموږ سبسکرایبر دا چې کوم دی د 11 نه واخله په 11 بجو کې چې کوم دی لږ لږ انلاین وي بیا چې کوم دی دغه شانتې کې د 12 بجو کې هم لږ لږ انلاین وي بیا د 12 نه پر راځي خو بره په 1 بجې نه واخله تر د 5-6 بجو پورې چې کوم دی زموږ سبسکرایبر بیا لږ د دې نه ښه انلاین وي خو دا کم چې د ډیر شوخ کلر دی دا یو نو دا چې کوم دی په دې ټایم کې زما سبسکرایبر دا ډیر زیات انلاین دي نو په دې ټایم کې چې کوم دی ماله ویډیو اپلوډ کول پکار دي نو که چېرته ستاسو هم داسې په کم کې دغه کلر ډیر سیوا وي په دې کم ګراف کې نو دغه چې کوم دی دا ستاسو سره اصل ټایمینګ دی اوس د دې نه بعد چې کوم زموږ دویم سټپ شروع کېږي د هغې لپاره به تاسو داسې چل وکړئ چې د کوم ویډیو ده د هغه ویډیو نه کم ټایټل دی دغه ټایټل به تاسو څه کوئ دا به کاپي کوئ تاسو به د ویډیو خامخا ټایټل ایښئ نو هغه ټایټل به تاسو کاپي کوئ بیا به راشئ او دغه ټایټل چې کوم دی که تاسو جیمینای یوز کوئ دغه شان ګروک یو چارټ بورډ ته به راشئ هلته چې کوم دی هغه ټایټل چې کوم دی هغه به تاسو څه کوئ پیسټ به یې کوئ ما خو چې کوم دی دې ویډیو لپاره ټایټل دا ویډیو ما اپلوډ کړل نه چې اپلوډ کړل مې نه نو ټایټل مې هم نه لیکلی نو ټایټل چې کوم دی هغه به زه د دې ځای نه لیکم لکه زما ویډیو د څه موافق ده زما ویډیو د دې موافق ده چې لکه تاسو به په یوټیوب باندې ویډیو څنګه اپلوډ کوئ نو هاو to upload video on YouTube in 2026 نو دې ته تاسو دا میلی شئ چې ستاسو کنټینټ د پښتو دی نو تاسو دا میلی شئ چې ماله د دې څه راکړه د پښتو چې کوم ټایټلې دي د هغې آیډیا نیم راله راکړه نو زه ورته ویلی شم چې لکه زما دا ټایټل په پښتو کې ښه دی یا په انګلیش کې ښه دی نو زه ورته دا وایم क्या मेरा टाइटल उर्दू में ठीक होगा
या इंग्लिश में। और इसी टाइटल के हिसाब से मेरे वाईटी चैनल के लिए आप डिस्क्रिप्शन डिटेल्स लिख को, जिसमें टैग्स, कीवर्ड्स, हैशटैग्स, सर्च टर्म्स एंड अबाउट माय चैनल, ये तमाम चीज़ें शामिल हो। نو اوس چې کوم دی زه به ورته خپل چې کوم چینل دی د هغه نوم به ورته هم یاد کړم. تاسو چې کوم دی په خپل انداز کې ورته داسې لیکلی شئ. ګوره چې کوم دغه دي مثال په طور کیورډز دي، نو دا کیورډز چې کوم دی دا هم د ویډیو کې د مخکې کېدو لپاره ډېر زیات مدد کوي. دغه شان کې هیشټیګز شو، سرچ ټرم شو او نور ټیګز وغیره. او د خپل چینل موافق پکې هم لیکئ چې لکه زما دا چینل د دې موافق دی. او د خپل چینل نوم چې کوم دی دا دی دغه ته وایي د کم چارټ بورډ ته چې ته راځئ نو تاسو دې د خپل چینل نوم خامخا وایئ. نو دا چې کوم دی بیا به ستاسو چینل نوم ته هم ګوري او ستاسو دې ټایټل ته به هم ګوري. نو د هغې موافق چې کوم دی هغه به تاسو له صحیح ډسکرپشن لیکي. نو زه به ورته ووایم چې دا زما کم چینل لپاره، دا زما محبوب ټیک لیک چینل لپاره، ये मेरे चैनल महबूब टेक लैब के लिए बना दो या لیک کو. تاسو ته هر څه ویلی شي. د دې ځای نه چې کوم دی تاسو به په سبمیټ باندې څه کوئ، کلیک به کوئ. چې کله سبمیټ باندې کلیک کو نو دې موږ ته دا خبره وکړه چې ستاسو کوم ټایټل دی نو دا انګلیش پلس پښتو دا چې کوم دی په دې کې څه دی، دا دی داسې کتی شي چې ستاسو دا کوم ټایټل دی دا ټایټل دا خبره موږ ته وکړه چې ستاسو دا کوم ټایټل دی نو دا دی په انګلیش او پښتو په دې دواړو کې څه دی دا به ښیي. او د هغې وجه یې لیکله چې تاکې سرچ میں بھی آسانی اور پښتو بھی کلیک بھی کرے. ها دا خبره وکړه چې ډسکرپشن چې کوم دی دا پښتو او انګلیش په دې کې څه دی صحیح دی. نو اوس چې کوم دی زموږ دپاره ښه زبردست ټایټل چې کوم دی ولیکه دغه شان ویډیو ډسکرپشن. نو فرسټ اف آل چې کوم دی تاسو به د ویډیو د ټایټل د دې ځای نه واخلئ او رابه شئ وایټي سټوډیو ته چې کومه ویډیو تاسو څه کړي اپلوډ کړي. نو تاسو به په ویډیو باندې کلیک واخلئ. چې کله په ویډیو باندې کلیک واخیست نو بیا به تاسو سره دا پنسل شانتې کې نشان راشي، مطلب د دې ایډیټ دی. نو دا به تاسو ووهئ. چې کله دا تاسو ووهله نو د دې نه بعد چې کوم دی تاسو سره به داسې انټرفیس راشي. دا خو زما زړه ویډیو ده، دا خو ستاسو د پوهې دپاره کومه. نو په دې ځای کې چې کوم دی دا ټایټل به په دې ځای کې څه کوئ، دا په دې ځای کې پیسټ کوئ دغه ټایټل. ها چې کله دا ټایټل پیسټ کو بیا به واپس راشي بیګ به راشي او دلته چې کوم دی جیمینای ته به راشي. د دې ځای چې کوم ډسکرپشن و نو هغه ډسکرپشن چې کوم دی هغه دا دی، دا به تاسو د دې نه کاپي کوئ. چې دا ډسکرپشن چې کوم دی دا هم د دې ځای نه کاپي کو نو بیا به تاسو داسې چل وکړئ چې تاسو دا کاپي کول بار بار داسې دا ګراني. نو بیا چې کوم دی د دې لپاره به تاسو دا چل وکړئ چې تاسو به ډېر ارڅه چې کوم دی په یو ځای کاپي کوئ. اکثر چې کوم دی دا ځینې چاټ بوټ دا تاسو له په یو ځای باندې چې کوم دی په یو پاکټ کې تاسو له ډسکرپشن هیشټیګز دا ټول هر څه ولیکي او هغې لپاره بره کاپي اپشن وي، هغه کاپي ووهئ او بیا به سیده لاړ شئ ډسکرپشن کې هغه تاسو پیسټ کولی شئ. دا چې کوم دی تاسو به ټیکس چې ورته ویلی کېږي دا ټیکس دی دا لاندې دا کوم ټیکس چې ورته ویلی کېږي دا ټیکس چې کوم دی دا به تاسو د دې نه کاپي کوئ، دا به وروسته کاپي کوئ ځکه چې د دې ټیکس چې کوم دی د دې دغه ځای نه دی د دې بل ځای دی دا موږ ډسکرپشن کې نه پیسټ کو. دا به د دې ځای نه تاسو ټول کاپي کوئ او رابه شئ ډسکرپشن ته. ډسکرپشن چې کوم دی دا دی دا هر څه زه په دې کې ځکه وایم چې په دې کې به ځینې کسان دي چې هغه بګینر وي، زه د بګینر دپاره دا چې کوم دی دې ته ډسکرپشن ویلی کېږي. دا به راشئ تاسو دا به دلته څه کوئ پیسټ به یې کوئ. چې کله تاسو پیسټ کو نو په دې کې به چې کوم دی تاسو ته یو مسله راځي او مسله دا ده چې په دې کې د کم بریکټ دی دا بریکټ
دا بریکټ نو د دې بریکټ چې کوم دی دا په ډسکرپشن کې الاود لري نو دا بریکټ چې کوم دی دا به تاسو دینه څه کوئ ختموي به یا به تاسو هغه ته وایي چې دا بریکټ چې کوم دی ما په دې کې ملي ځکه چې یوټیوب چې کوم دی دا په هغې کې نه دی الاو د دې نه بعد چې کوم دی تاسو دا هم کولی شئ چې لکه په دې دغه کې چې کوم دی سپیس ورکړئ دغه شانتې کې په دې نیکسټ بټن سره په دې کې تاسو سپیس ورکولی شئ نو دا چې کوم دی ستاسو ډسکرپشن چې کوم دی دا څه شو کمپلیټ شو د دې نه بعد چې کوم دی تاسو به راشئ او دلته چې کوم ټیګز وو دا ټیکس چې کوم دی دا به کاپي کوي خو د ټیکس کې به دا خیال کوئ که نه چې اکثر په دې کې دا کاماز چې کوم دي دا کاماز یې نه وي لګولي نو دغه کاماز ته به تاسو ډېر زیات خیال کوئ او تاسو ته دا میلی شي چې ما دا ټیکس او هیشټیګس دا هر څه راله ډېر لیکه دې ما نه اوس لږ لیکلي بعض چاټ بوټ داسې چې چاټ جی پي ټي یا ګروک شنو هغه چې کوم دی ډېر لیکي تاسو به دا دې ځای نه څه کوئ کاپي کوئ چې کله دا دې ځای نه کاپي کړو نو بیا به راشئ دلته نو اوس دا ټیکس چې ورته ویلی کېږي دا به مونږ په کوم ځای کې پیسټ کوو نو د دې لپاره چې کوم ځای دی هغه په دې ځای کې دی دا چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلیک کوئ په دې کې چې کوم دی ډېر قسمه هر څه دي په دې ځای کې به ټیکس چې کوم دی تاسو څه کوئ داسې به پیسټ کوئ اوس چې کوم دی په دې کې فول سټاپ دی نو دا فول سټاپ به تاسو ختم کوئ او د دې لپاره به تاسو کامه ولګوئ چې تاسو کامه ولګوله نو ستاسو ټیکس چې کوم دی دا به د یوټیوب ته وخیږي او بله اهمه خبره دا ده که نه چې ستاسو دا ویډیو چې کوم دی دا کومه کیټګرۍ والا ده نو په دې کې چې کوم دی ډېر شي کیټګریانې دي ستاسو د سپورټس دا ساینس اینډ ټیکنالوژي والا ده انیمل والا ده میوزیک والا ده نو چې څه موافق نو تاسو چې کوم دی هغه به دې ځای کې سلیکټ کوئ اوس که تاسو ته دا پته نه چې زما دا ویډیو د څه شي موافق ده نو هغې لپاره چې کوم دی تاسو لاړ شئ او چې کوم چاټ جی پي ټي ده داسې اے آی نور چاټ بوټ دي د هغې نه تپوس وکړئ چې لکه زما دا ویډیو د کومه کیټګرۍ دپاره ده نو هغه به تاسو ته کیټګري چې کوم دی هغه وښیي بیا راشئ هغه کیټګري چې کوم دی دې ځای نه سلیکټ کړئ د دې هم په ویډیو کې ډېر زیات څه کردار دی نو چې کله تاسو دا څه وکړو دا ټیکس چې کوم دی دا تاسو پیسټ کړو او ډسکرپشن دا تاسو پیسټ کړو نو بیا به تاسو دا چل کوئ چې په دې سیو باندې به څه کوئ کلیک کوئ چې کله په سیو باندې کلیک کړو نو ستاسو ویډیو به څه شي سیو شي تاسو به راشئ یوټیوب ته او کومه ویډیو اپلوډ کړه نو دغه ویډیو په دې 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ او بیا به راشئ دلته لاندې په دې کې شیر دی په دې باندې به کلیک کړئ او بیا به د دې ځای نه دا کاپي لینک ووهئ نو داسې کې به ستاسو دا لینک څه شي کاپي شي دا لینک موږ د دې لپاره کاپي کړو چې دې نه موږ یو داسې یو آر ایل جوړو چې د هغه یو آر ایل په مدد باندې تاسو دا ویډیو مخکې لاړی شئ او مخکې به څنګه ځي چې په دغه یو آر ایل دا تاسو په واتساپ ګروپ کې دغه شانتې کې میسنجر ګروپ کې کوم واتساپ ستاسو چینل دی په دغه کې تاسو شیر کړئ او په دغه باندې څوک کلیک وکړي نو دغه کلیک د وجې نه چې کوم دی ستاسو دا ویډیو د دې دا کوم ټایټل دی دا به سرچ کې ورکړی شي او ستاسو دا ویډیو چې کوم دی دغه سره یوټیوب ته به یو سیګنل په دې باندې لاړه شي که چېرته ستاسو دا ویډیوګانو باندې په دې لینک باندې ډېر کسانو کلیک وکړو او سرچ یې کړه نو هغه ته به یو دا سیګنل لاړ شي چې آیا په دې ویډیو کې څه چل شته نو یوټیوب چې کوم دی ستاسو دا ویډیو به څه کړي دا مخکې کړي نو د دې لپاره موږ به دا یو آر ایل څنګه کریټ کوو د دې لپاره تاسو هم یو چاټ بوټ ته راشئ زه خو جیمینای ته رالم او دلته چې موږ کوم لینک کاپي کړو دا به دې ځای نه پیسټ کړئ او دلته به دې ته ووایئ چې د دې یہ میرے ویڈیو کا لنک ہے اس سے میرے لیے زه بار بار دا خبره کوم چې تاسو دې ته په پښتو کې ویلی شئ نو زه په اردو کې د څه یم زه ځکه ورته اردو وایم هسې نه چې تاسو دا ویډیو نه بعد سکیپ کړئ چې دې کې خو دا اردو ده نو که کم کسانو ته په اردو نشي ویلی نو هغه چې کوم دی په پښتو کې ویلی شي پوه شوې نور مطلب تاسو بیا کوئ زه ورته دا خبره کوم چې لکه د دې لینک نه ماله څه جوړ کړه دا زما د ویډیو لینک دی او د دې نه ماله د وای ټي چې کوم سرچ ریزلټ راځي هغه یو آر ایل چې ماله جوړ کړه ګوره زه ته وایم اس سے میرے لیے وائی ٹی سرچ ریزلٹ یو آر ایل بناو خو زما نه پکې یو کار پاتې شو دی یو کار دا نه پاتې شو چې دغه ویډیو دا کوم ټایټل دی دا به تاسو څه کوئ دا به کاپي کوئ نو دغه ویډیو ټایټل لپاره چې کوم دی تاسو به راشئ یوټیوب ته به راشئ نو یوټیوب ته چې راغلی نو د دې ویډیو چې کوم یو آر ایل دی دا ټایټل دی سوري دا ټایټل چې کوم دی دا به کاپي کوئ ټایټل به څنګه کاپي کوئ نو دا چې کوم دی تاسو به راشئ وای ټي سټوډیو ته د دې ویډیو ورځې ډېرې شوي دي نو په یوټیوب کې چې کوم دی نه ایډیټ کېږي نو دا چې کوم سره ټایټل دی دا به د دې نه کاپي کوئ او را به شئ او دا چې کوم دی دا به هم په څه کې جیمینای کې پیسټ کوئ او دا ورته ووایي چې اور یہ اس ویډیو کا
टाइटल है। اوس چې کوم دی دا به تاسو له د دې نه څه جوړ کړي، دا به تاسو له سرچ یو آر ایل جوړ کړي. د دې یو آر ایل جوړولو نورې هم طریقې دي او دا طریقه چې کوم ده دا اسانه ده، د دې نه بل هم اسانه کیدی شي، خو زه دا طریقه یوز کوم نو ځکه تاسو ته ما دا طریقه در وښوه. نو بیا به سبمیټ باندې کلیک کوئ، نو دا چې کوم دی تاسو له به یو سرچ یو آر ایل کریټ کړي. دغه یو آر ایل چې کوم دی دا زموږ دپاره څه کو کریټ یې کو. اوس چې کوم دی تاسو به د دې ځای نه به دې یو آر ایل باندې کلیک کوئ او دا به دې ځای نه کاپي کوئ. چې کله دا د دې ځای نه کاپي کو نو لاړ به شئ چې کوم ستاسو د وایو ټي چینل دی، که چینل تاسو نشئ جوړولی نو ماته ووایئ چې زه دله په هغې باندې ویډیو کریټ کړم او د هغې نه بعد چې کوم دی تاسو ځان له خپل چینل جوړ کړئ. نو دا لینک چې کوم دی دا به تاسو دې ځای کې پیسټ کړئ. که تاسو ته تمنیل وي نو تمنیل چې کوم دی هغه هم تاسو د دې ځای نه لګولی شئ. ما څه په فلحال اوس تمنیل نشته ځکه چې دا ویډیو ما 20 ورځې مخکې اپلوډ کړې وه. نو تاسو چې کوم دی دې سبمیټ باندې به کلیک کوئ او دا دغه چې کوم دی دا به څه کوئ دا به سینډ کوئ. چې کله دا سینډ شو نو د دې نه بعد ستا چې کومه فالوور دي په دې چینل کې نو دغه کسان چې کوم دی که دوی په دې څه کړو په دې لینک باندې کلیک کو، مثال په طور په دې لینک باندې ما کلیک کو، دا به لږ ټایم اخلي. ګوره ښه چې دغه ګوره زما هغه ویډیو چې کوم ده دا څه شوه دا راغله. نو دغه لینک دا به تاسو راواخلئ او چې ستاسو سره کومه پلیټفارم دي میسنجر شو، دغه شانتې کې میسنجر ګروپونه شو، د واتساپ ګروپونه شو، واتساپ کې خپلې چینلې شوې، دا چې کوم دی دا لینک به په هغې کې څه کوئ شیر کوئ. چې کله دا لینک تاسو په هغې کې شیر کړو نو په دې کې تاسو سره په دې ګروپ کې یا په دې چینل کې څومره کسان وي نو په دې هغه په دې باندې څه کوئ هغه په دې باندې کلیک کو نو ستاسو ویډیو چې کوم ده دا به څه شي دا به دغه شانتې کې د سرچ په ریزلټ کې راشي. دا ویډیو راوستل ډېر ګران کار دی او د دې لپاره چې کوم دی دغه سرچ یو آر ایل به کریټ کړې، د دې نه بعد چې کوم دی دا ویډیو به څه راځي د سرچ ریزلټ ته راځي. نو چې کله تاسو دا ویډیو د سرچ ریزلټ راغله نو دغه شانتې کې ډېر کسان په دې باندې کلیک کړي نو څوک به دا ویډیو وګوري او څوک به ورله لایک ورکړي. نو دې وجې نه چې کوم دی ستاسو دا ویډیو چې کوم ده مخې ته هم تللی شي. اوس به تاسو وایئ چې ستا دا ویډیوګانې مخې ته ولې نه ځي؟ زما ویډیوګانې دې وجې نه مخې ته نه ځي چې یو خو زما سبسکرایبر کم دي او یو دا دی چې زه ویډیو چې کوم دی روزانه نه اپلوډ کوم. هغې وجه ده چې مونږ د مدرسې ته ځو نو ټایم راته نه میلاویږي چې ویډیو جوړه کړو. نو دې وجه نه چې کوم دی زموږ ویډیو باندې ویوز نه راځي. نور چې کله موږ د خپل ویډیو سره دا طریقه وکړو نو بیا زموږ ویډیو باندې ډېر هاي ویوز چې کوم دی دا راځي. نو امید دی چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي او انشاءالله تاسو په دې طریقه باندې ویډیو اپلوډ کړئ او د هغې به ډېر ښه ریزلټ راځي او خپل محنت چې کوم دی دا جاري او ساري ساتئ. او زما د واتساپ دا چینل هم تاسو فالو کولی شئ او دغه شانتې کې زما د یوټیوب چینل دی، ټیک ټاک دی، هر قسمه اکاونټ چې کوم دی زما شته، د هغې چې کوم لینک دی هغه زما په دې چینل کې شته. نو تاسو له پکار دی چې زما دا اکاونټونه در سره فالو کوئ او دا مخکې هم د ملګرو سره شیر کوئ او که دا ویډیو هم خوښه شوي نو دا ویډیو خامخا لایک کوئ. والسلام، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ.